اصلي که سازمان زما له دې کار نه خبر شي تباه کېږم. خو زه دې ته اړ شوم، په دې څېرې سره مې ژوند نشو کولی. ګورم چې زه څه کوم هغه ستا خوښېږي او که نه سرداره. خو هیڅ هم ونه خوړل امیر قمندانه. همدومره بس دی. ته په پرله پسې ډول فکر کوې د خپلې کورنۍ مېرمنې نه لرې اوسېدل سخت دي که نه؟ داسې څوک نه لرم چې په اړه یې فکر وکړم. ډېره حیرانه شوم. یعنې خور او ورور مېرمنه؟ نه نشته. افسوس، زړه مې درته خفه شو. د ډزو په وخت کې دا تمانچه بنده شوه. د مهماتو ډیپو چیرته ده؟ زه باید ځان ته یوه تمانچه واخلم. هلته د انبارخانې شاته یوه ډیپو ده. نوي چاودېدونکي توکي او وسلې راغلي دي. دا واخله، ډېره ښه تمانچه ده، هېڅکله نه بندېږي. دا چې د کردانو د غچ اخیستلو غنډ په دومره وسلو او چاودېدونکو توکو څه کوي زه هېڅ نه پوهېږم. که د ترکیې دولت سازمان ته زیان ورسوي نو بیا د کردانو د غچ اخیستلو غونډ سازمان سره د وسلو مرسته کوي. ښه، دا نوي چاودېدونکي توکي او وسلې هم زموږ پر ضد کارول کېږي. ډېر ښه کار دی، ښه فکر مو کړی. موږ له تاسو نه ډېر شیان زده کړي د امیر قمندانه. دیلا، ته له وسلو سره مینه لرې؟ موخه مې د خلکو وژل نه ول، د خلکو د ژوند ژغورل ول، خو همداسې وشول. چې وایې موخه مې د خلکو ژغورل ول، یعنې ته ډاکټره وې؟ د طب پوهنځي د وروستي ټولګي زده کړې واله وم. خبره شوم چې پلار مې عسکر وژلی دی. کلي ته راغلم، وروسته بیا له سازمان سره یو ځای شوم. بیا هېڅکله پوهنتون ته لاړم نه. ته ډاډمنه یې چې پلار دې عسکر وژلی دی؟ نازا راته وویل. په هغې باور کوم، هغه مې ښه ملګرې ده. نازانو مې مېرمنه، هر څوک چې ده لکه چې ښه یې پېژنې. زموږ د کلي نه ده، زما دومره یاد ته نه راځي، خو هغه ما پېژني. هغه یوه بهرنۍ جاسوسه ده، هغې رزیلې ته غولولې یې. ته ولې ماته داسې راګورې؟ دیلا، زړه مې تا ته خفه شو. ستا ځای دا نه دی. د دې پر ځای چې لاس کې وسله نیسي او غرونو کې ګرځې، روغتون ته لاړه شه. خلکو ته د یوې ډاکټرې په توګه خدمت وکړه. دیلا، ما تر اوسه څوک نه دی وژلي، خو سنګوریانه چې زما کشر ورور وژلی، د هغوی وژلو ته مې قسم خوړلی دی. کله چې مې هغوی پیدا کړل نو لاس به مې په وینه ککړ شي. دا فاصله ده. یوه شیبه، خدای یوازې دلته نشي اوسېدلی، هغه بلاوې به هم دلته وي. نه پوهېږم دوی کم ته نږدې څه کوي.
نظر ازله هغه ته ویلې چې پلار دې عسکر وژلای غولولې ده سازمان ته یې راوستېده هغه رازله هغه جلې سخته غولولې ده دا دروغې هم ورته ویلې چې ورور دې سنگوریانه وژلای که هغه جله یو ځل پوه شي چې موږ څوک یو قومندان صاحب پوهېږم جلیله کېدای شي چې بشیر موږ پسې کړی وي ډېر وخت نه لرو زر کوه باید بیړه وکړو. زه قومندان صاحب جلیله هغه ډیپو باید پیدا کو نور نو باید دا کار زر تر زر خلاص کو جلیله خلاصوي قومندان زر صاحب کوه دا کار ډېر وځنډېد زر کوه باید بیړه وکړو. ډاکټره ډیپو ته کله چاودنه ورکوي او ورته پته ما کېږو یا ا دې دومره ترهګرو په منځ کې دا کار اسانه نه دی خدای دې ورسره مرسته وکړي. علي را روان دی علي ملګری څه خبره ده هاي علي ما ته وګوره ما ته اندازه نه چې کوم کار نظر ډارېږم هماغه کار شوی وي رښتیا راته ووایه څه خبره ده یا اصله وتښتېده ډاکټره اوف اوف هی والله هی خدایه دا په ما څه مصیبت راغی اندازه نه چې هغه جلۍ کام ته تللی وي اوف اوس نو لیونی کېږم ها جلیله کېدای شي چې ډیپو هم دلته وي دوی ختمه وو کام په هوا کې زه قومندان صاحب ډالګه مشه جلدی ځواب راکړه او څه وخت نه ډالګه مشه څه خبره ده ډاکټره موږ ته مصیبت پیدا شوی دی هغه اصلا نومې لیونۍ جلۍ بیا وتښتېدله څه دې کار ته وګوره که هغه لیونۍ کام ته درغلې وي ها سردار وروره جلیله وروره اوس یې نو ښه خوند وکړه جلیله ډاکټره بالا را ورسېده ارامه اوسه اوف سردار وروره ته ولې درته راغلی تا ګرانې په دې قسم خوړلی چې موږ په مصیبت اخته کوې شاهین چیرته دی غلی شه پیرادران د غږ اوري چغې مه وهه قومندان صاحب دلته باید پاتې نه شو زر کوه دې خواته ځو جلیله وای هیڅ باور مې نه راځي دې کار ته وګوره سردار ایرانی جاسوس شوی او جلیل سرتیری شوی شیخ موزه زر د ډیپو څنګ ته راشي زر کوئ اوف خوشګه اصله دلته کې نظام دې لږ ارام کا شاهین چیرته دی په هغه مو څه وکړل فی سبحان الله زموږ عملیات ته وګوره او دې کار ته وګوره پوهېږم چې شاهین ستاسو لپاره کوم ارزښت نه لري اصله اپلاټ مه وایه د شاهین سره مې د ورور غوندې مینه درلوده شاهین چیرته دی په هغه مو څه وکړل شاهین مړ شو تا خپل عقل لاسه ورکړی اوس پوه شوې شاهین نه دی مړ شوی ژوندی دی بس دی واخله چې شاهین درته وښیم جلیله دا بې هوشه شوه ښه ده قومندان صاحب تر څو چې عملیات پای ته رسېږي دا دې همداسې پاتې شي وځو جلیله
زه قومندان صاحب څه خبره ده قومندان صاحب؟ جلیله کومه خبره شته؟ فکر کوم چې پوه شوي دي. زر کوه څو زر کوه. نازاده جیلې موږ پېژندلي رسوا شو جلیله. رزیلانو خاین سنګریانو زما د ورور قاتلانو. صبر وکړه دیلا، اړتیا نشته، نور زموږ په لاس کې دي. درنه ونه تهدیدات وکړئ. جلیله تر مارک پورې. تر مارک پورې قومندان صاحب. زر کوي هغه ووژنئ، ډاډ وکړئ. داسې وکړئ، زر کوئ. نور هغوی زموږ لاس کې دي. هغوی وژنم ناته د ورور د مړینې غږ مې له هغوی نه اخلم. هلا تاسو څلور کسان شاته لاړ شئ. ځای کوئ. په موږ یې د ګولیو باران پیل کړی دی. جلیله ډاکټر سره اړیکه ونیسه، مرسته یې دادې راشي. زر کوه. د دې ساعت نه وروسته یا بریالي کېږو او یا تباه کېږو جلیله. زر کوه. څه شوي ډاکټره؟ کام کې کومه ستونزه پیدا شوه؟ ډاکټره ځواب را کاجل دی. ډلګی مشره ملګریا دا غږونه د څه شي دي؟ ډاکټره موږ رسوا شو، دلته حالات ډېر خراب دی. زر کوئ ځان راورسوئ. اسامه ده ملګریا، وزغمئ، پام کوئ چې ځان په لاس کې ورنه کړئ. اثر کوئ، راټول شئ. څو همدا اوس حرکت کوو. سمه ده، ما ته وګورئ، پام کوئ. څوک امر کوه ته په تمه نه شي، خپله پوهېږئ چې څه وکئ. ډېر پام کوئ. زر کوئ. قومندان صاحب دوی چېرته دي؟ هغوی ولې وتښتېدل؟ نور هم تیز شئ. زر کوئ. قاتلانو د خپل ورور غچ له تاسو نه اخلم. د ورور پوښتنه دې له ناداره ترې نه وکړه. باید پوه شي چې ورور یې ژوندی دی جلیله. تسلیم شئ، سرزوري مه کوئ. که زړه دې تنګ شوی وي راشه موږ ونیسه. خیر ده، تسلیم شئ. قومندان صاحب دا جلۍ بیا میدان ته راووته. اصله موضع ونیسه. اصله ولیدې موضع ونیسه. تاسو چې میدان ته راغلي لیونۍ، صبر وکئ، داسې مه کوئ. دا زموږ لپاره په درد خوري. هېڅوک دې داسې ونه کړي. اصلي
اصلي صبر وکا ماته د شاهین ځای معلوم دی دا جلې څه کوي قومندان صاحب جلیلا هغه راځي له اصلا نیسي اصله وی والا اصله زر کا بټا ځکه اصله هغه راځي له مې پرېږده چې نږدې درشي ستا له برکته به تسلیم شي شاهین چیرته دی ووایه درته یې وایم خو بس نه کوي چې ته ارامه اوسې سمه ده خیر دی زه نه غواړم چې تا ته زیان ورسوم هغه چیرته دی شاهین مړ شوی او تا هم خپل عقل له لاسه ورکړی دی ونه خوځېږې قانون ولم دی ومې وله مخکې شه تاسې هم غوږ شئ تسلیم شئ قانونو دا جلۍ په دې سر ولم دې جلۍ څه وکړل جلیلا ها څه یې وکړل موږ یې تباه کړو قومندان صاحب ما ته وګورئ تر 3 پورې شمارم 1 قومندان صاحب ډاکټر به اوس راورسېږي جلیلا اصلا له لاسه نشو ورکولی دا رزیله خو هغې زړه نه سوځېده 3 جلیلا